د جلال آباد تورخم دویم لین سړک هغه سړک چې شاوخوا یوه نیمه لسیزه پخوایي کارونه پیل شوي وو خو تیره اداره یې په جوړولو کې پاتې راغله. تازه اسلامي امارت یې د کارونو بشپړولو اعلان کړی. د ننګرهار والي بیان وایي د ننګرهار والي د پرلپسې هڅو په نتیجه کې دغه سړک د پاتې کارونو بشپړولو منظوري راغلي او ژر به یې کارونه پیل شي. د جلال آباد تورخم دویم لین سړک چې تقریبا 60% چارې پاتې دي د ننګرهار ولایت والي صاحب په هلو ځلو باندې د رئیس الوزرا صاحب د خوا منظوري راغلي. ان شاء الله د دې لګښت به د واحد منبع لخوا لګښت ورکول کیږي او لنډ وخت کې به تدارکاتو له طرفه به داوطلبۍ ته ورکول کیږي او کارونه به ان شاء الله په لنډ وخت کې شروع کیږي چې د دې سره به د ترانزیت او ترانسپورت کارونه او مشکلات ترافیکي ټول حل شي. د ننګرهار یو اوسیدونکی د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه کوي چې د دغې لویې لارې د پاتې کارونو بشپړولو اعلان یې کړی. وایي د پخوانیو شرکتونو په تمه کلونه دغه سړک نیمګړی پاتې وو چې خوشبختانه اوس به له داخلي بودیجې ورغول شي. په یو سړک باندې تګ راتګ کوي دلته حادثې مخامخ کیږي او ټکر هم ډیر زیات کیږي او زموږ د اسلامي امارت نه دا غوښتونکی دی چې زر تر زره دغه پروژه تکمیل کړي او دغه ساحه زر تر زره جوړ کړي. د جلال آباد تورخم لوی لارې یو تن موټر چلونکی وایي که دغه سړک پاتې کارونه بشپړ شي د نورو اسانتیاو ترڅنګ به ترافیکي پیښو کې د پام وړ کموالی راشي. مشکلات خو ډیر زیات دي سړک باندې موږ ته بیروبار ډیر زیات دی سړک تنګ دی او ترافیکي حادثې حد نه زیاتې کیږي. نو اوس امارت سره د امارت خپل کار کوي موږ د امارت نه دا غوښتنه کوو چې زر تر زره به موږ ته جوړه کړي. د یادونې ده چې اسلامي امارت پر راتګ سره د هیواد ډیری هغه پروژې چې تیره ادارې په تکمیلولو کې پاتې راغلي وه بشپړې کړي.